السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأمان. بلا بالخوره د روژه مات لپاره چمتو کړم. لم أنتظر الفرصة حتى ترأف بي لم أصنعها بالإصرار المنتهي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. د دې لپاره مې په سلام کې لږ څه مکس غوښتل مې تل په څیر وایم چې السلام علیکم ولې راپیاسل چې د روژې مبارکه میاشت ده او څومره چې کولی شو باید نیکي وکړو، باید ښه عمل وکړو، باید هغه څه کې چې زموږ ګټه وي، ثواب مو پکې ډېرېږي، هغه حتما ترسره کړو. هغه ولو که د ستړي مشئ مکمله طریقه وي، یعنې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، چې په دې سره یعنې د هرې کلمې سره چې موږ ورسره جمع کوو زمونږ په اجر او ثواب کې څو چنده زیاتوالی راځي. هیله مند یم تاسو هم علیکم سلام ویلی اوسئ تر څو چې ثواب یې تاسو ته هم ورسیږي. او بیا هم لیدونکو تاسو وینئ که په تصویر کې ښکاره سي موږ بیا هم بلاسم ته راغللو. او موږ ویل که نن وخت راسو هغه دوه نجونې ګیر که ګورئ تاسې د بلاسم روغتون مخه ده. متاسفانه څه وایو الله پاک د ټولو ناروغانو ته هم روغتیا په نصیب کړي. ناروغان زښته زیات دي ولې قسمت نشته. مونږ هم راځو قاضیان تر هغه ورځې به راځو تر هغو چې بیا یې پیدا کړو، ځکه چې په هغه ورځ هغه ویډیو کله چې ما ایډیټ کوله په وار وار چې ما د هغوی غږ اورېده، هغه وړکۍ کوچنۍ ماشوم وویل چې مونږ ډېر مجبوره یو چې د کوره راوتلي یو. دا خبره د انسان زړه سوځوي، په ځانګړې توګه څوک چې ماشوم ولري. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول ماشومانو ته حداقل موږ ته د دغه همت را په نصیب کړي تر څو هغوی ته داسې ژوند جوړ کړو چې خپل ماشومتوب لکه واقعا ماشومانو غوندې تېر کړي، نه داسې یو ډېر غټ د کورنۍ مسؤلیت ور پر غاړه اوسي او د یوې مړۍ روزۍ دپاره یا د یو څو روپیو لپاره هغوی په سړکونو کې وګرځي. انشاءالله چې روغ و جوړ اوسئ لیدونکو. ستړي مشئ مې وکړه ولې ستاسې پوښتنه مې ونه کړله. ښه یاستئ، خدای دې وکړه چې ښه اوسئ، روژه په خیر در باندې تېره سي، په خوښۍ تېره سي. ځانګړې مننه له ټولو هیوادوال ده چې زمونږ د یوټیوب چینل لیدونکي او مینوال دي، او ځانګړې مننه له خپلو هغو هیوادوال نه چې همیشه له موږ سره مل دي. قبل منامي مر ببالي وحصان لو أنني لیدونکو دغه باباجان هم د هغو خلکو له ډلې څخه دی چې موږ هم هره ورځ ورته مرسته کوو، هره ورځ. څخه دعا یې وکړله. فتنت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأمان. دا وروستی بسته را سره ده چې کوم خورکۍ یا د کوم رورکي نصیب کېږي دا به ورسپارو انشاءالله، او تاسو مو ملتیا وکړئ. وروسته دې نه به کور ته لاړ شو، لږ څه زموږ هم سودا په کار وه د قاضیان هغه مو هم واخیستله. نن بیا هم غواړم چې تاسو ته یو ځانګړی خواړه پاخه کړم او چمتو یې کړم. قاضیان نن د بریاني فرمایش را کړی دی. زه نه پوهېږم څنګه په دې ورځ کې ډېر زیات فرمایشونه لیدونکو کله وایي چې ځیګر پاخ کړه، کله هم وایي چې بریاني پاخ کړه، خو نوش جانې ډېر زیات ثواب لري چې مونږ د کورنۍ غړیو لپاره د روژه ماتي چمتو کوو، روژه ماتي تیاروو او هغوی نوشیجان کوي او په پوره مینې سره یو بل ته ځانګړی درناوی لري. ټولو خویندو ته وایم چې تاسو په پوره مینې سره خپل د کورنۍ غړو ته، خپل خاوند ته، خپل ماشومانو ته روژه ماتي تیار کړئ او په ورین تندي باندې په ښه مسکا باندې تر څو هڅې خو هم تیاروو، که مجبور یې که نه یې 100% تیاروو، ولې ثواب یې څو چنده دی.
لیدونکو دا نن بله جالبه پیښه یعنی زه نه پوهېږم د وروستۍ ډوډۍ څنګه داسې شاید ډېر یو ځانګړي کس شاید هغه کس به ډېر زیات ضرورت ورته لري چې دعا به یې کړې اوسي شاید هماغه کاکا اوسي حاجیان به ورسي او د ډوډۍ به ورکړي دلته موټر درول هم قیامت دی چې درېږي دومره د شانه نور موټرونه هارنګونه وهي چې زښته زیاته نه خو مونږ کوشش کوو چې این طرف بیا هغه کاکا جان ته به یې ورکړو بالاخره خلاص شول او د دغه بابا جان په قسمت و نصیب کې ولم الله پاک دې بیا هم قبول کړي لیدونکو ډېر خوږ احساس دی کله چې د خپلو اړمنو هیوادوالو لپاره مونږ کار کوو او د خیر جوګه ورته ګرځو لږ اوس وخت پیدا سو بالاخره چې قیجان هم واخلي تاسو سره سینما سې وکړي نور به نو خدای به قبول کړی اوسي سلام دوستا خدا کنه جور صحتمند باشین و ما هم در درایو هستیم از خاطر از او کمک می مال کدام رو نزنه از اینا نمیمانید بعد از این پروگرام دیگه ادامه داره ما هم نزدیک خانه هستیم رسیدیم باز آشپزخانه میبینیم آشپزخانه میبینیم لیدونکو مالتیا مو وکړئ لیدونکو بیا هم په خیر راغلی بیا مو هم روژه نیکمرغه راغلو خپل کوچني خو له مینې ډک پخلنځي ته غواړم چې بیا هم نن بېلابېل خواړه د روژه مات لپاره چمتو کړم د ټول نه مهم مې وویل چې لږ دغه د مې سر مې راته سپک اوسي او ټول اوسي راځه اول ما ویل ښی دغه ترکاري او سلاد جوړ کړئ دې لپاره چې خجان بیا هم فرمایش د سلاد را کړی دی هماغه خوندور سلاد چې په تېرو خپرونه کې مې جوړ کړی و که مو نه ولیدل خیر نن بیا وګورئ لازمه مواد هم درته وایم د جوړولو طریقه هم ډېره اسانه ولې ډېر زیات خوندور دی واقعا یو ځل حتما ارزښت دې تیارېدو یې لري نو حتما یې چمتو کړئ ترکاری ده نو هر څه تاسو سره ول تاسو کولای شئ هغه لاس راوړئ کولای شئ چې جوړ کړئ استفاده ورنه وکړئ مال نوش پیازو څخه له ګشنیزو څخه نانا څخه البته تازه نانا او کاو څخه زه غواړم چې د ترکاري په برخه کې ګټه واخلم د دې ترڅنګ هم جوش کړي نخود دي چې دا نو زیات هم ګټور دي او هم خوند کوي تازه مستی دي لوبیا ګله ده لوبیا مو هم جوش کړې ده او راځو د مسالو په برخه کې بیا هم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې همیشه چول کېږي یو وینئ مالګه ده غوړي انګور ده په ډېر کم اندازه تور مرچ دی وچ ګشنیز دی او یو بله خوندوره مساله ده دغه پکې اچوو نور نو خپل کار به شروع کو او خپل سلاد به زر تر زر جوړ کو چې بیا نور پخلی هم لرو په هغه کې مې هم ملتیا وکړي لیدونکو راغلو اوس هم غواړم چې سمبوسې پخې کړم او بیا هم تیارې سمبوسې دي چې ډېر ښه دي او زما لپاره چې وخت عموما راباندې کمي کوي نو څه وخت پخېږي دلته مو هم اوبه ایښي دي دا اوبه مې د وریجو لپاره ایښي دي او په دې کې هم زیره او مالګه اچوم چې ویشېږي او بیا نو وریجې ور اچوو دغه به زه ور دې ته یو دې لپاره چې دا سموسې ډېرې زیات پخېږي
دي او په دې کې هم وریجې اچو چې دا وریجې تقریبا 2.5 ساعته مخکې ما لاندې کړې وي او دا پرېږدو تر څو چې نرمې سي. البته ډېرې نه، یوازې یو 90% نرموو. بیا نو وروسته له هغه نه هم دلته ما تیار دی بریاني لپاره قورمه ورته جوړه کړې ده او دې لپاره چې دا ما وخت کم ده او لږ څه په دیګ بخار کې مې جوش ورکه، دم مې ورکه، نو دغه لپاره چې د دې بخار غږ یا فشار څه دی مزاحمت کول نو ما مخکې تر مخکې دا کار وکړه. په قورمه کې ډېر راحته تاسو کولی شئ چې اول خپله د چرګ غوښه سره کړئ، پیاز ور واچوئ، اوږه ور واچوئ، لږ زنجفیل ور واچوئ تازه او همدارنګه په مساله‌جاتو کې د مالګې نه شروع مالګه، تور مرچ، زردچوبه او همدارنګه ټول نه مهم ده چې د بریاني مساله ور واچوئ. نشنل مساله د بریاني ډیره ښه اصل ده او ډیره هم واقعا خوندوره ده، ښه طعم لري، ښه بوی لري. هماغه نه زه همیشه استفاده کوم، تاسو هم که استفاده کوئ یو شان دی نشنل، ولی نشنل ډیره ښه ده که تاسو استفاده کوئ. نو هغه مې واچوله د 10 دقیقو لپاره په دیګ بخار کې دم ورکړم او ښه غوښه نرمه شوله. اوس مې دې لپاره ګاز لګولی دی چې لږ چې خپلې اوبه وچکي او ښه ټینګه قورمه راسي. تر هغه به زموږ وریجې هم دم نرمې سي او بیا به له خیره دم ته کیږدو. لیدونکو خپلې وریجې ګورو چې آیا نرمې شوي دي که نه، او نه باید ډېرې نرمې سي، ډېر پس به شوله کېږي. تاسې ګورئ که په ویډیو کې وګورئ بیخي کفایت کوي. یعنې کله چې موږ د وریجې واخلو او په لاس رسېدل نه کړو ماتې سي، نو په دې معنا چې پخې دي. دې لپاره چې بیا یو دم هم ورکوو، ګاز مو ګلوو، د وریجې صافې کوو او مو هم تماسه چې څه ورسره کوو. لیدونکو وریجې مو اخلو، په یو بلتګي کې په یو مقدار سره اول وریجې اچوو. د چرګ غوښه مو چې پخ کړې ده لیدونکو دې لپاره چې زموږ د کورنۍ تعداد کم دی، نو ما نظر د خپل کورنۍ د تعداد په اندازه پخ کړی دی. تاسو نو چې څومره تعداد د فامیل مو وي راحته کولی شئ په هماغه اندازه یې پخه کړئ، هم یخني البته هم غوښه هم وریجې په هماغه اندازه. کله چې ټولې وریجې مو واچولې د خپلې قورمې نه په یوه کونج کې لږ اچوو. همدارنګه تازه ګشنیز مو هم پاڼې کړي دي، دا هم اچوم. د دې لپاره چې بریاني عموما لږ څه رنګه وي، په ډېره کمه اندازه رنګ هم پکې اچوو. سرپوښ د دیګې مو پرېږدو. د ما دیګی دې لپاره چې دی رابر دی، نو هیڅ ضرورت نه ده چې زه ټوټه ورنه تاکم. که تاسو چیرې د دې رقم دیګونه استفاده کولی راحته کولی شئ همداسې کېږدئ، او که نه ټوټه یا دم دیګي ورنه تاکئ. د 10 یا 15 دقیقو دپاره یعنې وریجې چې څومره ډېر وخت دم شي همدومره خوندورې راځي. لیدونکو زموږ بریاني هم تیاره ده او اوس به هم په دې ظرف کې چې ما ورته مناسب لیدلی ده په دې کې به واچوو. فتنات جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لم تذكر إلا الله
راغلی. روژه مو بیا هم نیکمرغه او مبارکه شه. ډیر کم وخت روژه ماتې ته پاتې ده. مونږ به هم خرما واخلو او افطار به وکړو، روژه به ماته کړو. بیا هم تاسو ټول ته مونږ دعا کوو، تاسو نه مو هم هیله ده چې په دغه مبارک وخت کې ټولو مؤمنو مسلمان ته دعا وکړئ، ټولو ناروغان ته دعا کوئ تر څو چې عاجله روغتیا ترلاسه کړئ. نو مونږ به هم ستاسو په اجازه خپله روژه افطار کړو. لکه څنګه چې لیدونکو تاسو ولیدل د پخلي په وخت کې نن بیا هم ډېر ساده او اسانه یو 2 رقمه خواړه چمتو کړله. همدارنګه په دقیقې 99 کې مې یو سوپ هم پوخ کړ. نو هیله منم چې تاسو هم په کورونو کې مو بېلابېل خواړه پخ کړي اوسئ او ښه افطار ولرئ. سلام بازم دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. ما کمر پشت کامرا بودیم و نسبتا امروز زیاد خوب بود و خوشایندم بود. نام توضیح کردیم. بله، نو ستاسو په اجازه به لیدونکو مونږ هم خپل روژه ماتی شروع کړو او بیا هم ځانګړې مننه کوم له تاسو ټول څخه چې همیشه زموږ ویډیوګانې ګورئ، ښکلي نظرونه مو سره شریکوئ او موږ هم تل هڅه کوو چې تاسو ته ښکلې ویډیوګانې جوړې کړو. په هره برخه کې چې تاسو انتقاد، پیشنهاد، وړاندیزونه لرئ نو په سر سترګو مونږ یې منو او تر هغه حده چې امکان پذیر وه په خپلو ویډیوګانو کې به ځای ورته ورکړو نو تاسو هم ازادانه یې کولی شئ چې له مونږ سره یې شریک کړئ. او بیا هم هغه خوندور سلاد چې د قیجان ډیر زیات خوښیږي او فرمایش را کړی وه ما هم ورته تیار کړ او تاسو ته هم وایم چې حتما د ځان لپاره او کورنیو لپاره موږ چمتو یې کړئ. زه ډاډه یم چې که یو ځل یې چمتو کړئ حتما مو د خوښې وړ ګرځي او بیا به نو تل چمتو کوئ او ډیر زیات ګټور او صحي هم دی. ما روز خوردم، یعنی نسبتا ذائقه و مزهش زیاد خوب بود و مزه‌دار بود و مشکلی است که معده را قبل آزاد نمیکنه. هم ترکاری باب است هم حبوبات ازش و میتونیم که از جور کنیم استفاده کنیم که بعد از این وقت از این برسه اشتیای خوب و افطاری خوب میخوایم. خوشحاله اوسئ. نو لیدونکو موږ به هم په خپلوار سره تاسو ټول څخه خدای پاماني واخلو او خپل روژه ماتی به وکړو. انشاءالله هیله منم چې ستاسو په دسترخوانونو هم د فامیل یا د کورنۍ هغه خوشحاله او صمیمي فضا جوړه اوسي. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو ټولو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی بښونکي څښتن ته لاس ورو. الله مو مل شه. ښه وختونه ولرئ. خوشحاله اوسئ.